الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت منگ بیانو او باغی کے منگا رسول صلی الله علیه وسلم جون بیان کړو د وحی دراتلونه مخکې، او په آخرنی بیان کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې د مکې مشرکینو د کعبې تعمیر څنګه وکړو، ولې وکړو، او بیا په هغې کې د حجر اسود واقعه په هغې باندې جګړه شوه، بیا فیصله وشوه. دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم مختصر ژوند او صفات د نبوت د ملاویدو مخکې دې ته موږ اشاره کړې وه چې الله سبحانه وتعالی د جاهلیت د کارونو نه ساتلی و. بیا موږ دا خبره کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم کله د 40 کالو ته نږدې شو، نو په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې حبب الیه الخلاء، رسول صلی الله علیه وسلم به یوازې کېناسته دا به یې غوره کول، او هغه هم دې لپاره چې سوچ به یې کو. رسول صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته توراتو، رمضان میاشت خو به هلته تېروله، خو بیا د وحي میلاوېدو نه یا د وحي د راتلو نه 6 میاشتې مخکې رسول صلی الله علیه وسلم بیا په مخه توراتو، او د ځان سره به یې خوراک ویوړو. خدیجه رضی الله عنها بوله خوراک تیار کو، رسول صلی الله علیه وسلم به ویوړو. هلته چې به څوک غریب راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه هم خوراک ورکو، او په دغه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم موږ تفصیل هلته ښه کړو. خو دا یوازې کېناسته دا هم تدبیر د رب العالمین دی، ځکه چې دې تیاری یو غټ امانت ته، یو غټې ذمهوارۍ ته، چې د هغې د لاسه به د ځمکې د مخ بدلیږي، تاریخ به بدلیږي، یو نوی تاریخ به رقم کیږي، یو رڼا به راځي دې دنیا ته. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه آخرني ورځو کې به ډېر تو، او یو روایت کې دا راځي، موږ هلته تفصیل کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال کې د رمضان په میاشت کې غار حرا کې به کېناستو، او دغه سوچ به یې کوو چې د قوم په څه روان دی، او څه لارې ده، او څه طریقې ده. سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم د دې بوتانو سره او د بوتانو د بندګۍ سره د نبوت ملاوېدو مخکې نه لګېده، ځکه یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره یو پیر خبرې کولې د نبوت د ملاوېدو مخکې، نو ورته ویې خدیجې والله لا اعبد اللات والله لا اعبد العزى ابدا، په الله مې دې قسم وي نه به چېرته د لات بوت بندګي وکړم، نه به د عزا بوت بندګي وکړم. دغه شان یو واقعه د زید بن حارثه رضی الله عنه سره، هغه وایي چې د نبوت د ملاوېدو نه مخکې دا واقعه را پېښه شوې وه، او هغه داسې كان صنمان من نحاس يقال لهما اساف ونائله، دو بوتانو د مشرکانو چې د مشرکانو به د هغوی بندګي کوله، د یو بوت نومو اساف، د بل بوت نومو نائله. نو رسول سم طواف کو د کعبې نه، او ما هم طواف کو. فلما مررت مسحت به، کله چې به دې بوتانو تیر شو نو د بوتانو باندې مې لاس راښکولو. نو رسول سم باندې وایي چې لا تمسه، لاس وله مه وړه، لاسونه بې مه راکاږه. وی ما په دې زړه کې وي چې زه به بیا هم لاس وړم، مسه کوم به چې دی څه وي. وی په دویم پیر چې مې داسې وکړو، رسول سم ماته وایي چې لاس وله مه وړه، ته منع کېږي نه د دې نه. نو بیا زید بن حارثه رضی الله عنه وی فوالذي اکرمه وانزل عليه الكتاب، په هغه رب مې قسم چې رسول سم له عزت ورکړی دی او د قرآن به نازل کړی دی، ما استلم صنما حتى أكرمه بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې بوت لچته لاسونه دی وروړی تر دې چې دغه وحی د اسمانونو رااله. نو دا حفاظت د الله سبحانه وتعالی کړی دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کله چې 40 کاله پوره شو او د 40 کالو کې انسان په یو ځای باندې ودرېږي پوخ شي او غالبا پیغمبرانو ته چې پیغمبري ملاو شوی ده نو هغه په دې عمر کې ملاو شوی. د 40 کالو پورې چې انسان 40 ته عمر ورسي نو د ذهن هغه مضبوط شي په یو ځای باندې ودرېږي. نو غالبا پیغمبران هم دې عمر کې الله سبحانه وتعالی ویله پیغمبري ورکړي ده. رسول الله سم چې کله 40 کال عمر ته ورسید نو د نبوت د نښې ورو راښکاره کېدې. په هغې کې یو نښه دا وه چې رسول الله سم چې خوب ولیدو سحر له به بلکل اقه شان وشو څنګه خوب چې به یې لیدلی و. 6 میاشتې په دې طریقه باندې تېرې شوې. 6 میاشتې رسول الله چې به خوب ولیدو سحر له به اقه شان و. او حدیث کې راځي چې دا خوب لیده دا د نبوت د 40 حصو نه یو حصه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د یوازې کېناستو په غار حرا کې 3 کالو او الله سبحانه وتعالی وغوښتل چې په دې ځمکه ول باندې رحم وکړي او دله نبوت ورکړي نو جبريل علیه السلام راغی واپس. په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا کومه میاشت وه کومه ورځ وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغله. خو صحیح خبره چې هغې له بعضو علماو ترجیح ورکړې د هغه دا ده چې دا د پیر ورځ وه او 21 ورځ وه د رمضان د میاشتې 21 تاریخ د رمضان د میاشتې او په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضبط عمر چې د هغه 40 کاله و. اگر که دې مسله کې اختلاف شته بعض وایي چې ربیع الاول په میاشت کې ورته وحی راغلی ده بعض وایي چې رمضان بعض وایي رجب په میاشت کې. خو د رمضان دا خو مضبوطه په دې ځای کې چې الله په قرآن کې وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بیا الله انا انزلناه في ليلة القدر. نو د رمضان په میاشتو کې هغه اخرنی لشپې اخا شوي ځکه چې ليلة القدر شپه ده بیا ليلة القدر په تاق شپو کې ده. نو دا هم پته ولګېده چې یا 21 ده یا 23 ده یا 25 یا 20 یا یو کم 13 ده. بیا یو بل دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس وکړی شو چې ته د پیر په ورځ باندې روژه ولې نیسې نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي فیه ولدت په دغه ورځ پیدا شوی و فیه انزل علی او په دغه ورځ وحی راغلی ده. د سیرت علماء چې کله سړی حساب وکړي او د حساب ټول برابرې پیر ورځې ته او د رمضان اخرنی 10 شپو ته برابرې او بیا په هغې کې تاق شپو ته برابرې نو په 20 باندې د حساب راځي. مضبوطه خبره به دی چې ان شاء الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی چې راتله نو د رمضان میاشت وه او 21 ورځ وه یعنې 21 تاریخ او ورځ د پیر وه چې الله سبحانه وتعالی د رحمت دی دنیا ته راکوز کو او هغه د نبوت. دا قصه په خپل د عائشه رضی الله عنها واورو چې هغه څنګه وایي هغه د قصه بیانې او څنګه الله سبحانه وتعالی په دې تیرو کې چې ټول دنیا په تیرو کې پرته څنګه الله سبحانه وتعالی رڼا راولي دی واقعي ته غوږ کېدی د ناشنا واقعه ده. عائشه رضی الله عنها وایي كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتداء په دې سره وشو چې رښتیني خوبونه به لیدو. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. سحر لباغه دغه شان رښتیا شو څنګه چې رسول الله په خوب کې لیدلو. ثم حبب إليه الخلاء بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کېناستو. فكان يخلو بغار حراء رسول الله بغار حراء ته يتحنث فيه التبع عبادت کو د الله سبحانه وتعالی او عبادت چې سوچ او فکر به کو
او ما تاسو ته تیر شي بیان کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کېږي عبادت ته خو طریقه وته نه معلومه او دغه د پاره سوچ کو باغ ذکر نو ځان سره به خوراک کړو عائشہ رضی الله عنها چې هغه به ختم شو بیا به واپس راغی ثم يرجع الى خدیجه رضی الله عنها په براغه او دلته د خدیجه رضی الله عنها فضیلت چې خاوند دومره خدمت بل خاوند میاش باندې او هغه ته صبر کوي د اوچتي زنانه صفت ثم يرجع الى خديجه فيتزوج لمثلها نبي براغ بيبي امر خوراک ځان سره نور حتى فجئه الحق وهو في غار حراء تدې چې حق راغی او رسول صلی الله علیه وسلم په غار حراء کې فجاءه الملك نوراغ جبريل علیہ السلام پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وتوی اقرا والولا وتما انا بقارئ زنی شمل وسته النبي الامي رسول الله صلی الله علیه وسلم امي هغه چاته ویل کیږي چې هغه نه لیکل ورزي او نه ولا لوستل ورزي او حکمت باغی کی داو چې الله سبحانه وتعالى کچرته پیغمبر را لګلې وي چې هغه لیکل ورتلې لوستل ورتلې نبی به دي دشمنانو به وی چې راته خپل لیکلې اوس رسول صلی الله علیه وسلم لیکل ورجنو لوستل ورجی او د قوم ته خپته دا بیا مو د جوړ کړي نه کول ورتلې نو بیا به سویلې او د الله سبحانه وتعالى په هر کار کې حکمت د شان دي تور غرونو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته نبوت تل ملو شي دي مکه ته تاسو غالبا ملګری تلی او الله دې ته بار بار زمونږ تک نصیب کی الته ټول تک تور غرونه نوري سون نشتی په دغه ځکه الله سبحانه وتعالى د پیغمبر را پیدا کو بل د زید د دې لپاره دي چې کړه دي چې څوک ته د سیل په نیت ناراضي ازم چکرې و ما دریاب غاړې له بور شمو او سین غاړې له بور شمو ونی دی او باغونه دي هیڅ نشتی چې زی رب العالمین ته تندی لګول لپاره زی بل سره لپاره بنسي الته نوري سم نشتی د سیل دغه یو کعبه الته وځي بندگی وکي کچته د سیل زینه وکي نو دا بيدینو ته خو به دغه لار کولا او چې موږ سیل لزو معمولون ته کې بندگی نن سبب په دې حالاتو کې وو کې بیا ورخکار کیږي نو منځت نګه چرته الله سبحانه وتعالى دې کې د سیل زید پیدا کړي وي خسته مناظر وي بیا به د بيدینه بالکل نه عبادت ته پاره الله سبحانه وتعالى د پیغمبر امي پیغمبر را لګره یعنی نو لیکل ورزي نه ولا لوستل ورزي او ځکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم موږ دې امت یو چې دا پیجنو حساب کتاب میاشو یا دیسی او دیسی او یا دیسی او دیسی او دیسی دا زموږ حساب کتاب دی دیرش دیسی پوره کیږي یو کم دیرش پوره کیږي او سبحان الله چې الله سبحانه وتعالی مقام ورکی دغه انسان چې اوس د دنیا حیران ده او د کفر د سرونه او سرداران ټول حیران دي چې څنګه حکمت او سیاست الله سبحانه وتعالی دې سړي لور کړی دې سړي به د ټول امت مشرتیا څنګه کړی ده چې هغه نه انګلیش ویل نه ساينس ویل نه جغرافیه ویل نه فیزیاء نه کیمیا او هیڅ نه دی ویل نو اصل د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم چې په انسان باندې وکي د دې دین د لاسه انسان ته مقام ملوي عائشہ رضی الله عنها چې دغه راغه جبرئیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اقرا غوته ما انا بقارئ زل وصل نشم کوله فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد نو جبرئیل علیہ السلام راونی وم او سم زور لراکو خزور لراکو رسول الله صلی الله علیه وسلم زورو او در دې لپاره چې یره ختم شي کله نه کله شاګرد د استاد نه یری ناغه ځان ته نږدې کیته د خراج خبرو کې خبره خبرو کې یریږه ما ناغه غیره ختم شو د اول پیر جبرئیل السلام راځي ناشنا یره به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وی بیا ماته چې اقرا پرې خو د ماته چې اقرا ماته ما انا بقاره زنی شملوست بیا ونی و حتى بلغ من الجهد خذور لراکو بیا پرې خو د ماته چې اقرا ماته چې ما انا بقاره حتى بيوني وما فغطني الثالثة بدرين بيوني حتى بلغ مني الجهد خزور لراكو
وی چې پرې خو د ماته وی اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه اولنی آیتونه چې دې سره نبوت دنیا ته راغله ده، وحی راغله هغه د آیتونه د فائدې د ستې زموږ امت د اقرا امت ته. اقرا اولنی ټکي ولوله دا بعضوی موږ دي سادهګان خیو بس نه لیکل کو نه ویل کو نه. اقرا امت ته اقرا الذي علم بالقلم دا امت ته قلم امت ته. دا اقرا او د قلم امت ته د دوی سره به علمي دنیوي او دینی. صرف کین او د انګریزانو صفاتونه کوا. انګریزان کمزې ته ورسېدو، انګریزان کمزې ته ورسېدو، تم دې سي تعلیم وکا، ډاکټري کې وې کا، انجینری کې وې کا، ساينسدان جوړيږي ساينسدان جوړ شه، بل علم کې وې کا، هر علم چې کې وکړه خو د امت چې د ترقۍ په لار روان شي. او سبحان الله ځوان هغه ځوان دی، ځوان هغه ځوان دی چې هغه ژوند د نور خلکو دپاره تیری، او یو دغه د خېټې لپاره تیری او د ښځې او د بچو دپاره. داسې ځواني زه د خپل ځاني پناه غواړم، الله دې ځواني نه موږ ساتي چې ځواني صرف دې دپاره وي چې ما څومره وخوړه وړوله مې څومره راوړه او ښځې څه ووي او مور پلار څه ووي او نوره قیصه ختمه ده. او یو هغه ځوان دی چې هغه د امت دپاره لیکي، د هغه ژوند کې د امت دپاره فایده وي، د هغه په مرګ کې د امت دپاره نقصان وي. دا ځواني په دې سره ټول امت سوچي که هغه دینی فایده دی امت له ورکوي او که هغه د دنیوي فایده امت له ورکوي. دا نه چې صرف دینی فایده، دنیوي فایده امت له ورکول غواړي، امت ته ترقۍ په لار راوسته غواړي وروسته د الله سبحانه وتعالی توفیق نه. نه دا صرف نه ده چې که یو سړی دینداره شي بس دی به 15 وخته لمونځ کوي او عبادتونه کوه، نور سره خپل ځان سوچ دی چې جهنم نه به څنګه بچ کېږم. صحیح ده، دا یو طریقه ده، خو د امت غم به کوې، د امت به څنګه کامیابېږي په دنیا کې، د امت به څنګه کامیابېږي په آخرت کې. او که دې سوچ د هر مسلمان شي د امت ته کم ځای نه کم ځای ته رسېدی شي. علم د جغرافیا او علم د فیزیکس او کیمیا کیمستري، فیزیا او علم د کیمستري دا په اصل کې جوړ کړي مسلمانانو دي. تاریخ رواني وی ګوري پوخانی علما چې کومو د مسلمانانو جوړ کړي دا علم، هغوی د معلومات راوستي دي. علم د ریاضیات د مسلمانانو علما جوړ کړي. او خو د افسوس خبره ده چې مسلمانان بیا په خپل دنیا کې ونختو او په یو بل پورې ونختو، هغه علمونه راواغستو انګریزانو ځان له، نه هغه په انګریزانو پورې وتپلی شو چې دا دوی سبقونه یې. اصل کې دا خو دي زمونږ، دا خو زمونږ علما او زمونږ مشرانو جوړ کړي. او د افسوس خبره ده چې موږ شاته پاتې شو او هغه علمونه چې زمونږ علما او د هغې بنیاد یې ښودی، زمونږ مشرانو د هغې بنیاد یې ښودی، هغه د هغو سره دی. او موږ صرف یا دنیا کو یا په یو بل پورې نښتي یو چې یو بل به څنګه ختمو، یو بل به څنګه خرابو. داسې امت مخې ته نشي تللی. همیشه داسې سوچ کوو چې څنګه به دا امت کامیابېږي. نو زمونږ امت د اقرا امت دی. اقرا اولنی ټکی جبریل علیه السلام ته اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، د وینې د یو چم نه د غوښې ټوکړې نه انسان پیدا کړی. اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم، انسان ته پوه ورکړی په قلم سره. علماء دې کې دلیل لري چې علم په قلم سره کیږي. داسې ګوره عالم ته 24 غنټې هیڅوم نه کیږي، علم په څه سره کیږي؟ قلم سره کیږي. ځکه شاعر وی دا علم ښکار دی، ښکار. نو دا کوم ښکار چې تا کړی دی دې ته مضبوط پړي واچوئ، پړي قلم دی. او هغه سړی قمه کړي چې ښکار وکړي په ځنګل کې او بیا ښکار راولي په بازار کې دغه شان پرېږدي، وزې ګرځي، بیا به مې زه راونیسم په بله موقع باندې.
ښکار دی علم و دې ښکار ته پړی واچوه لیکل وکړه نو برکت په قلم کې دی الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان ته هغه څه وښو چې انسان ته نه معلوم بنیاد هغه دین دی دین کوم ځای کې معلوم انسان ته د توحید د خبرې د دلایل د وحی د نور د رڼا د نبوت او د دین د انسان ته کوم ځای کې معلومه بیا د باقی معلومات چې کوم د انسان سره دي د انسان سره کوم ځای معلومه خو چا وته وخو الله سبحانه وتعالى وته وخو فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کور تراغه ترجف بوادره دندامونه لسي رپیدو حتى دخل على خديجه راغه خدیجه رضی الله عنها پس دا دلیل په دې باندې چې د خزې او د خاوند په منځ کې مضبوطه رشته ده نو دا صرف دې لپاره نه دی چې خزه خاوند به یو بل سره د شپې د کیږي او بچي به پیدا کوي یی بازو د ذهن دی چې خزه دغه لپاره نه د دوی غټه رشته ده یو مضبوط تړون دی د دوی په منځ کې او ځکه کله چې کسر هغه په امیر المؤمنین عمر بن خطاب رنام پس او خزې په چته आवाज وچت کړو چې وایي چې راغی نو له دروازې ته رسیدل نو د امیر المؤمنین رضی الله عنه خزي आवाज وجد کړو بابا رسول کو نه بس واپس راو چې ویل راشته سي نه نزلړ وسدي بکینو بزور وسدي وزر غلم چې تاسو وایم چې زما خزي د اخلاق استعمالي ته فیصلو کې غوسته ما دغه حال ولید ناغه ته د خزي نه خلاصې د غواړي وی دغه دوه طریقې اسه خوشاله شو وی دو طریقې دو لارې اخلاص بشي وی چې یا تمړ شي یا غمړ شي مضبوطه رشته لري په اساني خونه ختمي چې یا تمړ شي یا غمړ شي بس خلاص بشي ناغه ته پته ولګي به ته نصيحت کوی الله بنده کې چرته دوی आवाज وچت کې چې کله نه کله یو خو هغه چې ځان نه سړی جوړ کړی یو 2 میټر جبه سړي غنټې لګي چې وی دغه جدا مسله خو چې کله نه کله خزه غوسه شي او आवाज وچت کو نسی چلو شو وستا د پر بچی راوړي استا خدمت کوي استا کپړی انځي استا د میلمانو د هر څه د بچو تربیت د ټوله کوي نو دومره خو سره گزاره کوي کنه کړه چې دا وځو چې کی خیر ماف کوي نو ګوره چې رسول الله سلام باندې دومره غټه واقعه راغله نو ډایرکټ چرته راغی کور تراغه پتر پسلانه هغه ابو طالب ګوره مشر سره ابو طالب په دغه وخت کې په قریشو کې مشر سره د خيار سره د جرګو سره د زورور سره د پوی بارس التلانه راغه په خدیجه رضی الله عنها بس وي زميلوني په ما باندې صادر راوچوي کمبل راوچوي یخ ولا شي انسان چې ویری نه غره یخ پیراش وي فزملوه حتى ذهب عنه الروع صادر مدري په واچوي تر دې چې رسول الله دا یې ختم شو نو به خدیجه ته وی خدیجه مالی چې مال ګره سي چلو شو چې مال ګره سي چلو شو دا سو واقعه را لقد خشيت على نفسي وزن ويريدما چې دا چې دې واقعه ما درا په خشو نو دا څومره او خياري زنانه ته دا خبره کوي په دې ټیم کې هغه رسول الله سره دیسی ولاړو او دیسی جواب ورکړي بل چاني شو ورکوله وته وی کلا ابشر کې دې نشي ستاده پر زیر دې فوالله لا يخزيك الله ابدا الله بچرته تنزل لکه نه بدي شرمای ولې دومره مضبوطه خبره ده خزه کوي وې ځکه چې پتا کې د صفات تشبک او علما وې د شپک صفات چې پچا کې په سړو کې نو دا یو ناشنا انسان با کمال انسان ته الله سبحانه وتعالى جوړي او د شپږ صفات پر رسول سلام کې وو اولنې والله انك لتصل الرحم ته ورشتي ساتي خپل ولیان ته ساتي د خپلوانو سره غم خادیانی کې د وی خو له زیره زیره وی سره په هر سخت کې په خوشحالي کې ولاړ اولنې صفات یاد وتصدق الحديث او چې خبرې کې رښتیا خبرې کې دروغ ته نه وتحمل الكل او د خلقنا بوج چته د مصیبتونو وتكسب المعدوم او د چا چې
لار نه د رزق سو سره نه نو ته له ورکې د خپل مال نه هغه ته یو لار پیدا کړې د رزق د ګټلو هغه سره منډه وایي. وتقري الضيف او د میلمنو میلمستیا کې وتعين على نوائب الحق او چې کله مصیبتونه عام مصیبتونه راشي ته به ټول سره ولاړې. دا مسلمان زموږ په کار حدیث الک په کار دی چې هغه هر طرف ته د میلمنو میلمستیا د خپلوانو سره هغه ولاړې د چا مزدوري نه کار باندې نه هغه کار پیدا کوي مصیبت راشي منډي بکوي کته زی او برزي رښتیا خبرې کوي د شي ځوانان په کار دي. اوس دم ګور هغه خبره شو ملک صاحب مخکوي کنه چې د شي ژوند تیرول واړي چې چا غمو کې د امت او د رسول سم کې کوم صفات دلیل لري چې هغه سره د نور خلکو سوچ دی. د یوازې خپل سوچ خونه چې نه یوازې ته یو مزدوري کې او خطه کړې او پیسې ډېری کور تر وړي دې غوته نه دی ویلي. د شپږ صفات پتا کې دي الله وتا نظر لکې او الله سبحانه وتعالى بتا نه خرابوي. یو روایت کې دي چې راځي چې خدیجه رضی الله عنها رسول سم چې کړه ډېر لیټ شو خدیجه رانه به کسان ولېګل چې تاسو لاړ شي معلوماتو کې ناغوی لاړو مکې ته هلته وګرځي بیا واپس را کله چې رسول سم نه جبرئیل السلام لاړو او وانصرفت راجعا الى اهلي حتى اتيت خديجه او واپس کور ته رالم په خدیجه پسې فجلست الى فخذها نو دا غي د ورون سره مې خپل جوخ ته ولګم مدونه دا سره جوخ ناس دا غي سره جوخ ناس هغه طرف ته مایلو وی ما ته وی چې یا ابو القاسم اين كنت كبزي کې ما بس خلکم در ولګلو مکه کې وګته هوته نه وی نو رسول صلی الله علیه وسلم باندې یراوا او څنګه پیره نه الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لو يقينا يدرن وینا ګورځ تعالی در کومه وبل ذکر الله وی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك الله موږ دغه بوج چت کوم لا به لما ته کړي والله وي دا خو سره د الله مرستو دا بوج خو سړی ملا ماته چې ته ټول انسانيت ته پیغام ورسو پیریانو ته پیغام ورسو دا هم لا ماته رسول نو په دغه ټیم کې وی ما رسول الله ما خدیجه ته ټول خبر وکړه وی ما ته چې ابشر یا ابن عم ترزوی ستاره پارزه ترزوی ته بدیږي چې بر دوی خاندانونو ملاویږي نو رښتیا یو او په خپل کار باندې مضبوط ودرېږي یریږه ما قسم مې دی په هغه رب باندې چې په لاس کې چې د خدیجه ساده انی لارجو ان تكون نبي هذه الامه دما د امید دی د الله نه او د می ګمان دی چې ته به د امت پیغمبرې بیا غیدا چلو کو عائشہ رضی الله عنها فانطلقت به خدیجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل نو په ورقه بسې بوت ورقه ابن نوفل د خدیجه رضی الله عنها د ترزویو دی او خیرتوب ته وګوره چې په دې چې انسان پسې بوت دا زنانه نه په دې مصیبت کې د خپل خاون سره څنګه مرسته کوي او زمونږه کماموري غم یو خیر لډېرې ځکه به دغه د لاسه ته کوشش کوي چې وې مې وته نه کوم ته دا به خماته به خبري او دا به سکی او دا به څنګه او دا به ول دا کته دا نه به خسړوي چې سره وې مې ندی بوتو رسول صلی الله علیه وسلم خپل ترز ویله ورقله وكان امرا تنصر في الجاهليه او د په نصرانیت باندې وو د عیسی علی السلام په دین باندې وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربيه ما شاء الله ان يكتب او دغه انجیل د عربی ژبې ته راړو د دیندار سره ډېر پوه سره عالم وكان شيخا كبيرا قد عمي مشر سره بوډا ویلون شي عمر ډېر شي او دای دلته نظر ختم شي نو چې کله به خدیجه ورله ورته وی ووروي دا ورواره دي سوی
او دوی ټول یو بل سره رښتې دي. نو اکثر دي چې حقیقي ورواره نه خو رشته او نسب بر ملاویږي بس ځکه نه د لاسه دي شوی ورواره او تر او دي وی د ورواره خبره دی اور دې سوی ورقوت ابن اخي ماذا ترى ورواره سقي سره سجل شي فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى رسول الله جسر دي ټول وته وي دي واقع شي وا ناغوت هذا الناموس الذي انزل على موسى دا خو هغه ملک ته او ملائکه کی چې په موسی عليه السلام په سیم راغله او په روایت کې دا راځي ورقه په دغه ټیم کې دا وی چې قدوس داغه هغه رب می د قسم چې په لاس کې چې ورقه سعادت دا هم هغه ملک ته کوم چې په موسی عليه السلام په سیر راغله بیا وته ورقه دا وی یا لیتنی فيها جذعا ارمان چې زوان وی یا لیتنی اكون حيا حين يخرجك قومك او ارمان چې په وخت کې ژوندې ما کوم وخت چې بستا قوم ته وباسي تجربه وا عالم او پوهه نو رسول الله مخرجي او ما وباسي ورس اته ناشنا کړي اول پیغمبر شو کنه دا خو د سوچ دي زه خو د خلکو خیرخواهی وکوم نو خیرخواه چې د څوک د خپل یقین وباسي ورقوت نعم لم يأتي رجل قد بما جئت به الا عودي دا کوم خبرې چې به تاسو کې کنه دا چې چام کړي د خلکو سره دښمنی کړي دا وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا او کله ورته د الله زما په جون کې راوسته کنه نو دې سمرسته بر سره کوم چې خم مضبوط بر سره ودرېږي دیزی کی اوسو فائدې اولنی فائدہ غدا چې دا ورقه بوډا سړی خو په کروڑو ځوانانو به ورنه کی وړوندې وی که زه ومکنه ته ګورز تاسو څنګه مرسته کوم به دویمه هر هغه کس ته موږ دا وایو چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بیانوي لازم به د سره خلک دښمنی کوي دا قانونیت ساته دیږي کې ورقه رسول الله ته چې لازم به تاسو دښمنی کیږي نو به تم یاد ساته چې دغه پیغمبر خبرې کې تاسو هم دښمنی کیږي نو څوک برته وابي وي څوک برته به مذهب څوک بد مذهب او څوک به ادب او څوک دوی د شیعاګانو په شان مذهب دی او څوک د يهودو نصارو پیسې اخلي او څوک سوې د خبرې وکي خو ته به دې طرف ته نه ګوري زه تر کعبه پر رب قسم خورم ما چې کوم خبرې زما په باره کې را رسي بس دې چې زه ویلم نشم دې دي سیو دغه چل کې دا کې او دې شي او ټول خبره بشاته گزاري ځکه چې کار مونږ ته ډیر دی او هر سړی چې ته پکانی ولي او طاقت شاته ودرېږي او ګوري او معلومات کینو دا کار بسرته ونه رسي اگر که سرته نه رسي خو بیا هم سنه سي څه وبګي سړی او کی کنه سنه کار خو کی مزل کول غواړي سفر کول غواړي او هر سړی چې ته بغاړي ارن وي او ته ودرېږي او دوا سلام معلومات او کې سوق ته څنګه ته خپل منزل ته ونه رسي نو لازم به دا خبرې شاته گزاري چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت او دغه طریقه مضبوطه رانیول غواړي خلک وسه خبرې کوي دا اهل حدیث دي سي دي او دا سلفیان دي سي دي او دوی دا چل کوي دوی دغه چل کوي سوچه دروغ ځکه چې دې قسم راټینګ کړي ته چا ویلي هغه چارته ویلي په اخر کې سند په یو ابلیس او شیطان باندې ختم شي اس حقیقت دا خبرې نه خبر هغه حقیقت ته چې کوم تویني بخپل سترګو ته ووري به صحیح دي کې خصوصي نصيحت هغه ملګرو ته کوم چې دعوت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته دغه لارې ته چې ګوره سخت او پتا سو باندې لازم راشي د دې بازو دا مطلب دی چې بس ارمان چې به د منبر کې نهسته ارمان چې به د کرسي کې نهسته ارمان چې د محراب ته ورسېده ارمان د پلانې عالم دي شو پلانې دي شي اجر مطلب چې د مور د خېټه نه دي سره وته به شروع کړي د دې لپاره غټي سختي تیرول غواړي غټ امتحانونه په انسان باندې راشي قسم خبره دي ته سیرت روایت د علماء کمی سختي وي تیری کړي سزاګانی جیلونه غریبی فقر بدنامی امتحانونه
وهل ټکول دا هر څه دوی په ژوند کې راغلي اسی ول الله سبحانه وتعالى اوچت مقام خو نه ورکړي چې د پیغمبر وارث دي چې پیغمبر وارث دي هماغه څه وسره کی کوم چې پیغمبر سره شي نو دا یو فائدہ او نصیحت یاد ساتي په روایت کې دا راځي چې ثم لم ينشب ورقه ان توفي او لږ وخت بعد چې نو بیا ورقه وفات شو او دغه په ژوند کې دغه ورځ رانله بیا وفتر الوحي عائشہ رنهوی چې وحي بند شو حتى حزن رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سخ غم کې شو یعنی یو بیر وحي شو او بیا بند شو ندیو بارکی خبره کو چې دا وحي سمره بند شي او سو پیری دا وحي بند شي دا وحي دو پیری بند شي دا یو خدا وخت ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي رسول الله په خبره دا خبره کوله او موږ ته دا خبره بیانوله چې دا وحي څنګه بند شي وجي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء ويزروانما او د اسمان نم یو आवाज اوریدو چې کلمې سر اوچت کو نو اقم ملک راغله کم چې غار حرا ته راغله او د اسمان او د زمکې په منځ کې په کرسي باندې ناسو نو یزه ویریدم کور تراله مې چې زميلوني د دویم پیر دی دا وحي څومره ورځو لپاره بند شوی دا راجح قول پدې کې دی چې د یوسو ورځو لپاره بند و اگر که په دې مسله کې اختلاف دی بعض علماء 3 کاله وحي نه راغلي بعض علماء چې 2 کاله بعض وی سره پاسه 2 کاله او بعض وی 12 ورځې بعض وی 15 ورځې بعض وی 30 ورځې راجح دا والله اعلم څنګه عبد الله بن عباس عمر روایت ته چې دا کلونو کې نو ورځو کې وا د رسول صلی الله علیه وسلم دا وحي بند شو او دا وحي د دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم غیره ختم شي یو دویم شوق پیدا شي دغه چې قسم خوږی خبري ووري اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خبري د الله دی تلاوت کوي جبريل د بصور خونک نو دې لپاره د وحي بل کړي چې د یو شوق پیدا شي کله چې رسول الله خ مطمئن شو شوق خډیر شو الله سبحانه وتعالى پسې د وحي غ سفیر بیا راولېګو چې هغه څوک دی جبريل عليه السلام کله چې جبريل عليه السلام راغی رسول الله ویل کور تراغوي زميلوني په مې باندې سواچو ناغو بل پاس سواچو الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر د سوره المدثر دا اولنی آیتونه دا الله نازل کړو یو خدا وخو چې د رسول صلی الله علیه وسلم وحی بند شي و دویم هغه وخو کوم دویم پیر چې هغه د دې چې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث د جندب بن سفیان رضی الله عنه وجه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې 2-3 ورځې وحي بند شي فجاءت امراه یو خزر علی رسول الله يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك ما تخکاری دي چې ستاسو شیطان ته پرې خو دی یعنی جبرئیل السلام بوله وحي راوړل د مقصد او 2-3 ورځې سندې راغلي ته الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله قسم دې ساخ په خبره او پشپې باندې کله چې وړي ما ودعك ربك وما قلى ستاربنه ته پرې خو دی او نه ير کړي نه دا دویم پیر دی او دا په هغه وخت کې چې تقریبا 8 سورتونه نازل شي 8 سورتونه یعنی دام دی بل وخت نږدې دی ابتدا کړي خو دوه جدا وختونه ورسېدي به دا څنګه دو زینو کې د رسول الله وحي بند شي یو خدای اول پیر چې جبرئیل لاغه دغه مت بیان نه راغله د علماء په اختلاف ته چې سورې نه راغله خدای سورې مقدارو چې نه راغله بیا جبرئیل السلام راغه د زمکه او د اسمان په منځ کې کرسي او باغ باندې ناسو رسول سم ویریدو کور تراغه الله دغه ته نزدیک یا ایه المدثر قم فانذر او
او دویم پیر دغه چې 2-3 ورځې یا 2-3 شپې وحی رانله دغه زنانه پر رسول سم پسې رااله او ته پرې خو دې استا شیطان والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالى دا سورۃ نازل کو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یو روایت کې دي سراجي او په صحیح بخاری کې دا روایت امام زهري وی عروه ما تداویلی عن عائشه رضی الله عنها انها قالت. دغه پوره واقعي ذکر کړه ما تاسو ذکر کړه بیا باغی کوي په اخره کې وفتر الوحي او وحي سشوا بند شو حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم کې شو. بیا مخې ته په دې روایت کې دي فيما بلغنا وي مونږ ته چې کومه خبره رسیدلې راغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم کله غم ډیر شنو د غرسو کې تبوخته او دا به وی چې ځان مړکو ما بیا بوته جبريل راخاره شو بوته وینه تر الله پیغمبر رسول صلی بیا او په شبرزو بیا دي سره دا طریقه وا. دا روایت په صحیح بخاری کې ده. خدا کومه خبره چې بکی شوی د زیادت دا خبره د عائشه رضی الله عنها نه ده د امام زهري ده او هغه په خپل وی فيما بلغنا مونږ ته چې کومه خبره رسیدلې ده اوس دې بګینې د وجه کړي چاره رسولې ده دغه تابعینو کې ده کنه په منځ کې صحابي خو پکاره ده کنه چې وی چې پلاني صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا پلاني صحابي وی چې ما رسول الله لیدل او جواب ده چل کو دا بګینشتي. نو دا واقعا دا به سند ده دا کمزوري ده دا قابل قبول نه ده. دغه زی بر روایت عائشه نه ده خبره دا غیر صحیح ده. مخته امام زهري خپل خبره کوي فيما بلغنا مونږ ته چې کوم را رسیدلې او دا خبر امام ابن حجر او کرمانی او ابو شام المقدسي رحمه الله دي ټول علماء کړی ده. او د دې واقع نور سندونه شته په نورو کتابونو کې خو ټول کمزوري سندونه دي او منګړت سندونه دي. په یو صحیح حدیث کې دا نه دي ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم به د غرسو کې تخته د خودکشي د پاره دا نه دي ثابت. بل دا چې دا وحي خود دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ختم شي او هغه به کې غرسو کې توزان گزاري دا غزینه دا منلو خبره. دویمه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې وحي رااله رسول صلی الله علیه وسلم یو سکند شک نه دی کړي خو پوره یقین و چې الله پیغمبر نو چې پوره یقین و الله پیغمبر نه الله پیغمبر به دا چل کوي چې هغه د غرسو کې تخیج او ځان دا غزینه گزاري دا کمزوري خبره. یو سوال ذکر راځي نو امام بخاری به ولي ذکر کوله دا واقعه. جواب امام بخاری رحمه الله اصل کې دغه واقعه نقل کوله کوم چې رچا ده عائشه نه ده. امام زهري د عروه د عائشه نه دا واقعه بیانې مخه ته به امام زهري خپل خبره شروع کړه فيما بلغنا. امام بخاری دا واقعه ټول بیان کړه چې لکه منځ کې نشم کټ کوله خبره ټول ذکر کړه چې بیا به زهري دا ویلي دي. نخوازه خبره ده چې زهري تابعی دی کم سے کم پکاره چې یو صحابي نشاندهي خو کې کنه چې پلاني صحابي ویلي ناغه مجهوله خبره کړی ده وی فيما بلغنا مونږ ته چې کوم خبره رسیدلې ده پای کې یو ده نو چاره رسول ده هو یې کنه نو سند دې خبرې څه شو کمزور شو د مې ته یو فائدې ذکر کړه ځکه چې دا اکثر د سیرت په کتابونو کې دا واقع راځي او د عوامي اکثر بیانې چې رسول الله دا چل کو خدا سندن دا خبره سره دا کمزوري ده. بدلته یو مسله دینه مخکې چې دغه طرف ته لاړ شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت څنګه شروع کو هغه ده د غار حرا زیارت کول څنګه دي. الجواب غار حرا زیارت په دې نیت کول چې معلوماتو د پاره زمه د سیل د پاره زمه د علم د زیاتولو لپاره زمو چې زه وینم څنګه زیاده څنګه نه به صحیح ده او د عبادت په نیت التتل د جایز نه دی. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبري ملو شوی ده او د مرګ پورې بیتنی ثابت چې غار حرا ته چتراغلی او کدا عبادت وي او دلته د منځ او د اذکار او د دعاګانو فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم راغلی صحابه کرامو نه هم ثابت وي جویم راغلی او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو دلیل له بدی باندې چې د زې د خاص عبادت لپاره نه او زمونږ د خلک دي دغه قرآن وته بیانو تختیدنه حدیث وته بیانو تختیدنه تاریخي زی سره ډیر شوق لري د شي غره ته خيږي سوکه د اسمان سره لګیدلی مرده خيږي
بوډا سخت شوق دی چې دغه دوخته خو بیا ورته ووایه وروره دا یو آیت دی مختصر 3 ټکي دي په دې عمل کول غواړي ته وایي نورې وسوې نو دغه غر ته به رخیږي او په دې آیت باندې عمل نه کوي محبت د رسول سره اصل سره هغه دغه اطاعت دغه په لار باندې مضبوط له په دې قصو کار نه کیږي چې زه غار حرات او ختم او زه غار سور ته ختم او زه جبل رحمت ته ختم او زه بزناتونه او نزمونه وایم او مونږ عید میلاد النبی کو دا کو په دې کار نه چي لکه چېرته تاسو لاړئ مکې ته او زړه مو شي چې راځئ وینو چې څنګه ځو هېڅ خبره نه لاړ شه هلته لاړ شه غار سور ته لاړ شه جبل نور جو ته هلته لاړ شه عرفات ته کوم ډېرې چې راځي هغه یې نه لاړ شه وینه خو په زړه کې به دا ساتي چې زه صرف لیدو دپاره ځم نور د دې څه خاص فضیلت هغه نشته هلته چې بره وخیږي نو زموږ د دې ځوانانو کمې تورې چې بره والي دا به وینې یو کاڼی هلته صفا نشته یو کاڼی په هر یو باندې لیکلي پلانې د پلاني زوی په پلاني تاریخ راغلی د غټه توری والی دې غر ته راختلی د دغه غر نه چې راکوشي وروره ګیره پرېږده بس بیا لار بدله کې روان شي د ګیرې پرېښودو به ورته نه وي وروره مونځ د رسول په طریقه کوه لار بدله ستاسو مذهب جدا دی زموږ جدا دی مذهب څنګه جدا دی د کوم سړي د غره ته چې ته وختې دي دا دي که چې دې سړي بدل ته څنګه عبادت کوو رسول صلی الله علیه وسلم نو چې هغه مذهب ته بیان شي نو بیا زما مذهب جدا دی او دغه غار ته د ختو ستا دومره غټ شوق دی نه زموږ د ډېرو خلکو نه لار د حقیقي محبت هغه ورکه شوې ده چې دا کومه لار ده ګوره هغوی لار به دغه نو دغه بریلیان چې کوم چلونه کوي د صوفیانو د قبر پرست چې کوم کوي او ارمان چې وایي مونږ دغه ولیدی د رسول صم قبر په جنګله به لاسونه بروز مې یو دغه اورېدو یو نعت پښتو کې نو لګیا لکه پیغمبر ته وایي چې الله دې راوله د وهابیانو د منځ نه او که چېرته ته وایې د عجمو په منځ کې عجم لکه زموږ دا خلک یادول الله دې راولوي د عربو د منځ نه ظالمان موږ نه پرېږدي لکه اوږده دغه یې کړی خو حاصل دا دی وایي ظالمان موږ دې ته هم نه پرېږدي چې ستا د روزې په دې جنګله باندې لاس کېږدو الله دې وایي راوله د عربو نه عجم ته چې موږ دا چلو کوو او درګاه او دا یو ټکی پکې دا ونه وي چې الله دې راوله د عربو نه عجم ته چې موږ وښیو چې عمل خلک څنګه کوي د رسول په طریقه باندې عربو نه عجم ته راوله الله چې دلته ساتلی الله ته پته ده ستا خوارې دروړې دا قبر دې ولم خوړو او په دې به دې څومره ټکسونه لګولي او ناس یو به وي چې هلته پیسې گزار که بل به هلته گزار که یو ناولې غونته کې په قبر کې پروت دي تاریخ هم نه معلوم او هلته چې ورځي پیسې واچوه هغه ګزر کوه نو چې پیغمبر قبر لته چې بیا به زمونږ ورې څو پیسې اخېستې او هلته به څه قیسه روانه وي الله چې ساتلی دی په دې عربو کې الله ته پته ده د مستقبل چې مستقبل کې څه کېږي ځکه دلته په امن او امان سره پروت امن او امان سره هر طرف ته موحدین ولاړ دي هر طرف ته د توحید ازمري ولاړ دي هر طرف ته سلفیان هر طرف ته اهل حدیث چې کوم ځای کې ته غلط کار کوې بس راشي دا کار دې غلط دی وره اچھا سره چې جواب نه یې ګیر ولګي روان شي دغه یو ناتخوان دی ناتوی دغه قبر پرست غونته کې دی کېدای شي ویډیو ته کتلي ما کتلی و په دې مسجد نبوي سره خوا کې یو عالم دی شیخ مظفر د انډیا اکثر د ویډیوګانې دعوت کوي ډېر یو مجتهد انسان دی په دعوت کې ډېر سخت کوشش کوي نو دا سړی ولیدو دغه ناتخوان چې کوم راغلی و د پاکستان نه او دی یو نعت ویلی دی په دې موحدینو پسې وی دوی ته چې د پیغمبر د میلاد نوم والي وی دوی ته لکه مرچکۍ چې وله سړی وروړي او بیا سندرې په شکل کې تاسو اورېدلي دي او چې کله دغه ته راشي کنه او هغه شیخ پسې راشي کېنه په دې کرسۍ کېنه وایي زه ګوره تا ته یو خبره کوم د زه ګوره سره هغه روان شي لکه وایي صبر وکړه ته خبره کو وایي نه زه لا شي دوه خبرې کو وایي نه زه لاړه پاکستان کې خو د غټ نظمونه او نعتونه په دب دب کې ویل چې دوی لکه مرچکۍ چې وړلې او دا د پیغمبر دشمن اوس کېنه خبره خو دوه وکړه هغه سره چې څه وایي تا ته وتښتېد لاړه دا به د دوی حال دی څومره ظالمان دي وایي چې الله راوستی د عربو نه عجم ته ستا دې سره څه کار دی کار دې سره ساته چې دې سړي په طریقه باندې عمل کول غواړي
کده په عجمو کې پروتي، کده په عربو کې پروتي، کده په هر ځای کې پروتي. الله دا تپوس نه کوي چې قبر په کوم ځای کې، خدا تپوس وکوي په دې قبر کې چې کوم سړی پروت دغه په طریقه دې څنګه عمل کړي. دا تپوس وکيږي د ټولو نه. الله سبحانه وتعالى د حرمین همیشه دغه موحدینو سره ساتي، او الله سبحانه وتعالى د حرمینو حفاظت دي شو کې لکه څنګه چې اوسه پوری کړی دی. او چې څوک د حرمینو لپاره بد اراده لري، رب العالمین دې په دنیا او په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي. په دې نه مخکې چې دغه ته ووړو د دعوت ته مسلې ته چې رسول الله څنګه دعوت شروع کو، تاسو ته د وحي اقسام بیانوم چې وحي به رسول الله په څه طریقه راتله. نو د دې و طریقې دي و اقسام دي علماء ذکر کړي. یو خوب لیده، هو واضح شو 10 نه وی کنه، دا یو طریقه ده پیغمبر ته چې کوم خوب راشي دا موحده. دویمه طریقه ملک براغه یعنی جبرئیل السلام براغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې به خبره ورواچوله، خو رسول الله بلیدونه، دا یو طریقه ده. دریمه طریقه ده چې جبرئیل السلام به د انسان په شکل کې راتو. په دې ټیم کې به صحابه کرام هم لیدو، لکه هغه حدیث چې جبرئیل السلام راغی د انسان په شکل کې او د رسول الله سره کېناستو او به دې تاسو کو د ایمان او د اسلام او د قیامت په باره کې. څلورمه طریقه ده چې دا وحی براتله پر رسول الله باندې د تلې د کړنګا چې دې په شکل کې، او په دې ټولو طریقو کې سخته طریقه چې پر رسول الله باندې واغه داوا سخت جمع وو، سم جمع وو د رسول سم د تندینه به سم خوله وېده. او دیسی به کوم شی په سیرت کې راځي او په روایتونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې سور نو اوخ به کېناستو، دومره وزن به رسول الله صلی الله علیه وسلم. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، درنه خبر الله تعالی. او دغه وی دا زید بن ثابت رضی الله عنه هو یو پیر پر رسول الله باندې وحی رااله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورون یا زنګون د زما په دې ورون یا زما په دې زنګون لپاسو، نو دومره زور زما په دې ورون باندې راغی ما چې نږدې د زما د ورون دوه ټوکړي شي او مات شي. هلته په رسول الله باندې زور راغی. نو په وحی کې وحی راتلو کې د ټولو نه سخت حالات هغه به په دې قسم وحی سره وو. دا څو شو؟ څلور. پنځمه طریقه دا چې جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې راشي، او دا دوه پیری شوي دي لکه څنګه چې په سورۃ النجم کې الله سبحانه وتعالی دا خبر بیان کړی. او شپږمه طریقه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برتل د اسمانونو ته الته الله وحی کړی ده، لکه دا منځونه به پرز کړی دي او نور وحی ته کړی. ومه طریقه دا ده د الله سبحانه وتعالی ډایرکټ خبرې د رسول الله سره بغیر د واسطې نه، لکه څنګه چې چا سره کړی وي د موسی علیه السلام سره. د موسی علیه السلام د پر د مرتبه خو ثابت ده د قران نه، د رسول الله د پر ثابت ده د کوم ځینه د حدیثونو نه. او دا براشي ان شاء الله یو څو درسونه ورسته چې اسراء او معراج د واقعې په دې کې څه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم الته به تاسو دا وری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله سبحانه وتعالی خبرې کړې. دا و طریقې د وحی دراتلو د بالکل ثابت دي. اتمه طریقه کې اختلاف ته او راجح قول دره چې دا نشتی، او غدا چې رسول صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی سره ډایرکټ خبرې کوي او په منځ کې پردم نه، یعنی د الله دیدنو کې، او دا کمزوري خبره ده. او عائشه رضی الله عنها وی چې څوک ته تدوي چې رسول صلی الله علیه وسلم برتله اسمانونو ته ولې لیدلې نو دې دروغ وی. نو صحیح خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره خبرې کړې، خو په منځ کې سوا پرده وا. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ویل شو چې الله دې لیدلې نو رسول صلی الله علیه وسلم نور ان اراه، نور دې رڼا ما څنګه لیدلې. نو په دې دنیا کې د څوک نشي چې الله یې لیدلې. او دغه وجه ده چې د انسانانو د جسمونو کمزوري دي او دوی کې د طاقت نشته چې دوی الله سبحانه وتعالی ته وګوري ټینګېدې نشي. کله چې موسی علیه السلام لړ د الله ملاقات له تورات راوړو، نو الله سره خبرې کولې په زړه کې راوړي چې خبرې دومره خوږې دي، نو چې الله مخ مبارک کتو کې به څومره خوونی.
نو په دې منځ کې وی ربي ارني انظر الیک یلا ز کتاو ګورما او ستا دیدن وک الله وتوي لن تراني هیڅ تمانی شلی دی ولكن انظر الى الجبل دي غرت ګوره فإن استقر مكانه فسوف تراني کدا غرب خپل زی ودرې ما بوي ګور رب العالمین نشره ورسنګ مطمئن کړي چې دنه چې بس مانی شلی دی اوسه یو دلیل په دغه چې تماول نشلی دی فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا کله چې الله سبحانه وتعالى د نور یو جلکی یو جلک راخاره شو او په دې غر باندې ولګیدو غر ټول ریزه جو خاورې شو موسی علیه السلام به وشو چې په پاسه وی الله توبه مې وستر بیا به دې خبره نکو نو د دین خوازه ده لن ترانی یعنی په دنیا کې تمانی شری ده هر چې آخرت ته نو د قران نم ثابت ده د حدیثونو نم ثابت ده چې مؤمنان به د خپل رب دیدن کوي والله سبحانه تعالی دې موږ ته نصیب کړي او غټ نعمت د جنتیانو غداري چې رب العالمین مختبه ګوري او غټ عذاب د جهنميانو پر داري چې رب العالمین مختبه نه ګوري د کوم رب بندگی چې مونږ کوو چې د پر راجم شي او چې د پر د دین بیانو د چې د پر دیني زده کوو د چې د پر دینداری کوو نو په دې دین کې دومره خوند دی په دې دین کې څومره خوند دی نو کوم رب چې د دین را لګلې هغه مخته کتو کې به څومره خواني دا د وحي او سو اقسام په تادی سره موږ بیان کړو اخرنی خبره پر درس کې هغه ده رسول صلی الله علیه وسلم باندې آیتونه نازل شوه سورۃ المدثر درې کال رسول صلی الله پټ دعوت کړی دی او دغه تفصیل به پر روان درس کوم چې دغه به نه کی خو صرف ده په دې آیتونه کې الله سوي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر الله يا ايها المدثر وإذا کمبل چې بزنه چولې صادر چې بزنه چولې ته ما او الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر سره سوره محبت ده ناشنا طریقې سره غته आवाज وک ذکر خدای الله دا وی کنه چې یا ایها المدثر مطلب دا دی چې اے کمبل والا کمبل پریدا او خلار دا مطلب دی یو مطلب دا دی چې کمبل والا ستاره کمبل سره سکار دی پاسه دنیا انتظار کوي پاسا قم فانذر پاسا ودرېګا د ټول دنیا ته پیغام رسول واړي پاسا د خوبونو او د کمبلو او د تلایانو دا وختله پاسا سخت ته ځان تیار کا یو وګد jihad ته ځان تیار کا د سختونو ډک ژوند ته ځان تیار کا پاسا مصیبتونو ته ځان تیار کا قسمه قسم مصیبتونو به تابع روان دي هغه چې رسول هم پاسې درې او په مدینه کې یو لسم کالو ربیع الاول میاشت او دولسم تاریخ او رسول الله دنیا نه لړ هغه وخت پورې پاسې درې بوډا شو پکې سپینګیره شو په ګیره کې سپین ولګي بدن غټ شي او کمزور شي او هغه وخت پورې رسول الله قم فانذر چې بیا کله رسول الله پاسې نو خدیجه وته وی ته خو پاسې دی وی یا خدیجه ولا زمن النوم د خوبه زمانه لاړه وي دا دې ژوند الله مونږ ته نصیب کړي چې زمونږ د تلای سره سکار دی زمونږ د بسترې سره سکار دی زمونږ د دې نعمتونو سره سکار دی زمونږ کار دې سره دی چې پاسه دین بیان کا پاسه عبادت وکړه الله سبحانه تعالی ایا تلایلو کې پراته ډیر خلک دي کمبل ولا ډیر دي بلستون ولا ډیر دي نعمتونو ولا ډیر دي خو دغه لګ دي کوم چې الله د پاره پاسې دي قم فانذر پاسه ويرو داخلك اولنی خبره وته دا وکړه چې دا څومره خلک چې په دنیا کې دی ويرو د الله نه ويرو
د الله د عذاب نه ویروه په دې زړونو ول زلزلې راوله په زړه چې زلزله راشي ویریږي ورپي وربک فکبر د خپل رب لوی بیان کا د خلکو ته وښایه چې ستا رب څوک دی دا دعوت دی په څو خبرو کې الله تعالی دعوت ټوله طریقه ښیي پاسه داود کورنی خبره ده چې سبب پرې دی کمبل تلای نعمتونه پوس پوس ژوند نه چلی دا باز وی چې بس مونږه دی تلای کې په دې کور کې د خزي په دې خوا کې را نه غټ عالم جوړ شو سم د داود کار مې وکړي خو د خزي په دې خوا کې د بچو په دې خوا کې بیا بل کارداري چې کار ستاداري پیغمبر وي پاسه خلک وایره دریم نو خلکو ته خپل رب لوی بیان کړ ورته وایا چې د مطلق لوی حقدار غسوک ته الله سبحانه وتعالى ک باچا دی ک بوت دی ک وزیر دی ک قبيله مشر دی او ک خپل دی او ک بدرنګ دی هر څوک د الله په مخ کې هیڅ نه وثيابك فطهر کپڑے خپل پاکي کا دا دوه مطلب دي وثيابك فطهر یو کپڑے ظاهری دي بل کپڑے معنوي دي معنوي کپڑے پاکي کا یعنی خپل باطن پاک کا د شرک د خبرونه بوتانو سره د محبت نه چې دا خبرې بزړه کې رانه ولي ګوره د نزان پاک کا درشم باطن پاک کا د حسد نه د بغض نه د خبرې بزړه کې نه ساتي ظاهري لباس تم پاک کا ځکه چې داعي او عالم او داعي له سبب کار دي چې دې په پاک او صفا ګرځي عائشہ رضی الله عنها وی د رسول صلی الله علیه وسلم کور کې پرته دغه به خاص ملمنو ته چوله ما بوله وي اختبار برکو پټکې به په سر کو به دغه چوها واچوله خوشبو به ولګوله به مسکیج وی ملمانه راغلي د عالم طریقه زمونږ غوي چې خوارزار ګرځي کنه چې کمیس شلیدلې درې سلور زینو کې یو ښاون ته کې ټوکې په غاړه باندې پروتي بوګه حق پر سالم دی وي حق چې وي هغه دي شي ګرځي وي حق چې وي دي شي ګرځي نه چې ځان خیال نه ساتي هغه دي شي ګرځي حق د ښه جامو سره سکار دی او حق د ښه ټوکی سره سکار دی ځکه صفا کپڑے اچو مته د کوم خبره بیانوم دي کې سوچو کې دا څنګه ده څنګه نه که زما کپڑے ښه دي ځکه کوم خبره بیانو پای کې سوچو کې دا څنګه ده څنګه نه دا ملنګي نشته په دین کې دا صوفیانو چې کوم ملنګ ژوند تیرې دا وي خاکسار دی وي خاکسار هغه دی چې سول الله ورکړي باغی گزاره کوي خاکسار دې ته نو چې ځان په زور غریب کوي او ښه پیزاري چولی او په بد حل ګرځي ما یو ولید یو پیرو د غوخه دکان ورغله غوخه مې غسته سبا د واقع بیان کړم یو صوفي او دا په دې تسپو سم کړسا جوړ کړو او په دغه تسپو ولول کیلو غهراک زموږ د خیر چې ګوره دې ټی به د کم ذکر وکړو به چې ما غته دې شو کې خو ما ته ډیر بد کړو نه لګي د بالکل ما سره بالکل خپو هغه کس طرف ته شي دا مخکړه بالکل یې خو دې خو نه کړو ما چې ولکته وکړو نو په یو خو باندې جوړه وو په یو نو او غي سره چمپل بخو کړی ما سره سلام کوم مې څنګه خیر ډیر په غوسه کې جواب راکوي خیم مې سوال کوم کې اجازه دي وسه مې تاسو یو جوړه چول دی ونیشت اې دا یې رشوي ته نه کې رشوي نو جرای ده کوم ته او کنه دي کې صحیح حکمت چې سباله به منګم دا چل شروع وې دا جزیره ماته وې دا جزیره ماته وې وزهره دا جزیره دا ته لیونی دا خو د لیونو کارونه دي چې و جوړه به یو نه دا جزیره د دینداری ده بل د دیندار خلک شرموي سره دیندار سره همیشه په ټولو کې خولي دیندار سره په ټولو کې پاکي دیندار په ټولو کې پړقيږي دیندار د ټولو اوچت نعمتونه استعمالي د سي دیندار غواړه منګه د دیندار شرمولې د بازو دیندار په خپل ځان شرمولې چې ښه پسخه جامي ا د چودلی پوندې باندې ولي او د غسخه ټوکې به غاړي وګیته پروتي کله منځ کې مخیته چې کله په ودس کې او کله په پوزه پاکه او کله بسکه او کله سکه عجز عالم دی حق پر علماء دي سي د سعودي عرب علماء ته وګوروي حق نه وي څنګه دي ا دې زمونږ دي ته وګور خوار وزار ګرځي خو حق وایي کنه دا اجدا یو ناشنا تل راخه کله حق دغه ای څخه جامع چول د خلک زو مشهور کړم په وابي باندې
دا باز لري تختی وي سبا نه به زم دا کپړې وپړې شروع کم بیا به راله ومني خبره. نو الله ورته وایي ثيابک فطهر، پیغمبره دعوت بکې نو ځان پاک ساته چې خلک دنه متاثر شي. ځکه ستا په لار خلک زیاتره عالم سره ملاو شي صفا ستره تمام به دي شي، خو چې ته سره ملاو شي د خیرو ډکی د خیرو زی پینې ایته به د دینداری به دغه نه سوال بیا تم دغه د خیرو یو دغه بګرځي. د عوامو ذهن جوړ شوی دی او د بعضو امیرانو صاحبانو او مولیانو ولدا ذهن جوړ کړی دا غلط ذهن دی. خدای درې خبرې شو څلورمه او ته بده کې سوي والرجز فهجر، د بوتانو ځان لري ساته، د شرک نه پیغمبر ځان لري ساته، د دین هجرت وکا دی خواته ونورسي. ان شاء الله روان سیرت ته سوري چې رسول دې څنګه هجرت کړو. بیا څلورمه خبره وته دا وکړه ولا تمنن تستكثر، پیغمبر ګوره د خپل کار ته په دې نظر نه ګوري چې ډیر کار کومه. دا نشنه نصیحت ده چې کار ته د ډیر پروت او کتاب کې دا سوچونه شروع کی چې نن می کار ډیر وکړو نو به د ډیر کار پاتې کی. او د عبادت او د دعوت د چې موږ سکو زموږ په خپل فائدہ ده دا ډیر نه غني. اخرنه نصیحت د الله دا وکړو ولی ربک فاصبر، پیغمبر سخت به ډیر راځي ګوره د خپل رب د پاره به صبر کې. د دین بعد بیا رسول سم دعوت شروع کو، 3 کاله پټ دعوت وکړو ځکه چې एकदम خورخ کار کې دی نشو. او دا روان چې کمی خبرې به تاسو اوري دا به د هغه جهاد او هغه سختي او هغه مصیبتونه او هغه دعوتونه کوم چې رسول کړي دا غینه به ته باز بیانو. یعنی موږ څوک چې هغه هر څه بیان کو، خو دې چې دوی معلومه شو چې رسول سم پاسې او چې پاسې څه کړي دی پای کې ورته باز سم بیانو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې مضبوط روان شو. الله سبحانه وتعالى څنګه چې په مبارک جمعه کې موږ یو ځای کړیو دا شان د الله موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې الله سبحانه وتعالى موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر وبنصیب کې. الله سبحانه وتعالى موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کې. الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په ټولګي کې راپاسي او د رسول صلی الله علیه وسلم د جنډې نه لاندې د الله موږ راپاسي. او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې خپل مال، خپل بچي، خپل وینه، خپل سا هر څه په دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قربان کو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.